بیا چې هغه داسې مسلمان وي چې طالب وي مسافر وي. ګوره دغه طالبان ویني دا تاسو ګورئ دا یو لاس موږ ته د ولایت دی د یوه وطن او د بل وطن حتی هغه مولوي صاحب هغه پاکستان څخه ربشنه سبقان پسې درته راغلي د بل ملک څخه درته راغلي چې دلته ستا په مسجد کې سبقان وایي دلته علم زده کوي نو دا زره خو ورکوي نور کوي چې نه دا یوه زره خو دا هغه سیم پر تاسو باندې یو مسلمانۍ حق دی که دا طالب هم نه وي خو دا د مسلمانۍ یو حق دی چې مسلمان به بل مسلمان ته دا ورکوي دا خو موږ به قرآني هدایات دي چې موږ یوه زره نسو ورکولی طالب ته موږ به د اسلام دپاره کومه قرباني ورکړو زموږ ولې خوا بده ده چې فلسطین ولې کافرانو رسوني وي نو یهودو نصارا او کفار خو خپل ټوله اصل د کفر دپاره استعمالوي او په هغه اصلي باندې د دې آخرت هم خراب دی دنیا هم خرابه ده ستاسو خدای هم راضي کېږي ګناوې دې هم بخښل کېږي په رزق دې هم الله برکت پسې در اچي مګر یوه زره نشي ورکولی د خپل دین د ساتنې دپاره او یم مسلمان په مسجد کې په اول صف پسې کې درېږم خو زره نشم ورکولی یم مسلمان خالي په لمنځو خو نو سړی نه خلاصېږي یو څه به لمنځونه کوې داسې نه معنا چې لمونځ مه کوه یو څه خیر وکړي یو څه خیرات کوي دا جرم چې عادي شی وي مقصد مې دا دی چې مسلمان ته څه کومک کوي عام طور دا کار زده کړي خالص د طالبان د زرې پر مې خاص نه دي درته ویلي ډوډۍ چې ورکوي یو مسلمان ته په ښه نیت د الله دپاره یې ورکړي د چا څخه یې بدله مه غواړي د خپل ربه څخه یې بدله وغواړي او خاص کر چې بیا طالب دی په مدرسه کې زره ده دونه غټ کلی دی دغه چې اوس د زرې راټولي کې دغه طالبان دغونه نورو سره ساتل کېږي یوه ډوډۍ چې شته چې طالب ته د ورځې ورکوي ستا په داګر د کور باندې دا ستا اوړه نه خلاصېږي په دغه یوه زره خلاصېږي یا واللهي چې الله نور برکت پکې در واچي واللهي چې نور خدای تعالی جل در دغه ډېر رزق فراخه درکړي په دا باندې رزق نه کمیږي حضرت بلال صاحب ته رسول الله صلی الله علیه وسلم ته یا بلال لا تخش من ذي العرش اقلالا ای بلاله هغه رب چې د عرش مالک دی دا ټوله مخلوقات مړوي مه بیرېږه چې هغه به ستا رزق در کم کړي رزق نه کمیږي خیرات کوه په صدقه باندې رزق نه کمیږي نور زیاتېږي نو یو خیر خیرات کوي خاص کر دغه طالبان ته زري ورکوي دا کور ته زنانو ته هم دا ووایاست ورته دا ستاسو خیر دی یو ابدي خیر دی که تاسو نه کوي ور هم دغه طالب ته رزق پیدا کېږي واللهي که د طالب د لوږې پاته شي دې ته رزق ور پیدا کېږي اله العالمین بیا د یو خوا نه د یو خوا ورته پیدا کېږي خو ستاسو به خیر وي دا به ستاسو یو صدقه جاریه وي چې دغه یو طالب دلته ستا په دغه زره باندې دا ګرده کال علم زده کړي او دا ولاړ چې در خپله ژونده پورې چې دی ژوندی وي 20 کاله و 30 کاله و 40 کاله نور د دې دین خدمت کوي په ثواب کې ته ور شریک یې ځکه خو ستا په زره باندې دغه علم زده کړی دی دا څونه غټ ثواب دی موږ ته چې چا زرې را کړي دي د ننه پورې موږ والله چې دعا ورته کوو موږ هغه کلي ته دعا کوو هغه خلکو ته دعا کوو که وکړو که نه وکړو الله تعالی زموږ په دې علم په سبب کې دی داخل شوي دي اله العالمین اجر ورکوي نو ښه په اخلاص باندې داسې ورته مه کوئ کور ته ورته ووایاست پوه چې بس په کور کې سوځلې ډوډۍ د خوراک نه وي دا طالب ته ورکوئ املا ته ورکوئ یا داسې مه کوئ ورته ښه چې هغه په کور کې ښه ډوډۍ وي ګوره ما درته ویله قرآن کې الله تعالی بلاکیب د علی حبه قید ویلی و ترجمه مې درته وکړل چې ستا خوښ شی وي هغه خیراته وه چې ورته هغه ښه ډوډۍ وي هغه طالب ته ورواستوه چې هغه ښه خوراک وي هغه د طالب ته ورواستوه دغه چې د آخرت شی دی تا چې وخوړل هغه ستا پورې پاته شول بس تا چې خپل کور ته وخوړله دغه ډوډۍ دغه نه چې تا وخوړل نور هېڅ شی نشته خلاصه شوله لکن طالب ته چې د یوه ګوله یا یو غاب راواستوي مدرسې ته و ماجد ته چې د یو غاب راواستوي دا ستا ابدي ستا په آخرت په عملنامه کې پرته ده دا خلاصه نه ده دا در قیامته پورې نوره زیاتېږي خلاصېږي نه په ورځ د آخرت د الله په حضور کې بیا نعم البدل وغواړه چې رب یې څونه قدر بدله درکوي په دغه شي نو دا خیر کوي دا د مسلمانانو مرتبې پر بل باندې حق هم وي د هغه خلک هم دي چې اله العالمین باندې راضي کېږي چې څه خیر کوي بس په دغه طالبانو سره یې کوي دا دلته ستاسو په مسجد کې اوسېږي چې هر ځای خیر کوي دغه یې ښه ځای دی ها بیا درته وایم ما تاسو ته مقرر وارنه ویل دي که بل در دغه ډېر احواج و احتیاج دی بیا هلته وکړه که په کلي کې در دغه ډېر دربدره و مسکین و بیا هغه ته ورکړه زه نه درته وایم خو که نه نو دغه سړی چې دلته ستا په حجره کې پروت دی مسافر دی د خدای تعالی دین زده کوي د قرآن آیاتونه وایي ستا پر کلي هم رحم دی ستا دین در ساتي ته بېځایه دی د خدای ستا د دین د حفاظت لپاره خپل خواري کاږي ستا په یوه ګوله ډوډۍ باندې د ژوند برابرېږي نو دا زره ښه په غیرت ورکوي ښه په مړانه یې ورکوي په دې باندې ټینګ ټینګ نه کېږي چې بس زه زره نه ورکوم په ورو هفتو باندې زره نه ورکوم موږ شی نه دي پخ کړي ته کور ته چې خورې شی نه دي پخ کړي که ته وږي بېدېږه دی هم وږي بېدېږي او که ته کور ته خورې وه ما شی نه دي پخ کړي ورکړې یو لسۍ ورکړه ورته طالبه واخله دغه لسۍ واخله هلته یې زره راوړه
موږ چې چا ساتلو دغه طالبان بعضې ولد طالبان دي په پاکستان کې یو څوک و د جمله سته په نامه ول دلته پروت دي بله دامان موږ ورسره طالبان یقینا ټول عمر یې په بازار کې دا بعضې خلک یې پېژني دغه طالب هم پېژني هغه یې هم پېژني دا په 15 روپۍ دغه خاکشیر و سپرکي و دغه 15 کالدارې باندې خرڅېدل دغه یې خرڅول بیخي داسې یو کمزوري شی و پر هغه لاس کې به اخیستل کېدی دغه یې خرڅول 10 ډوډۍ یې موږ ته د ورځې راکولې 10 ډوډۍ دغسې غیرتمند سړی 10 درې راوړلې ماجد ته دا یوه سړي د ورځې خپله یې په بازار کې دغه سپرکي وشان په دغه په لاره کې په بازار کې خرڅول اوس هم په دغه دامان کې دلته کور دی دلته به راشي ورځې بیا زه پکې ووینم سړی زړه ولري غیرت ولري دا یوه ډوډۍ چې شته چې سړی مسلمان ته ورکوي ضرورت چې شته یا ما درته ستاسو په دغه شي په دې نیت یې مور کوئ اوس هم درته وایم یو بېله په دا نیت نه ورکوي چې طالب پر ما پور نه دی یوله پر تا پور نه دی د خدای په خاطر بس د خپل دین د ساتنې په خاطر د الله تعالی په خاطر د خپل آخرت په خاطر باندې سړی یو خیر کړي نو دغه یې د خیر ځای وي هر څوک چې یاد کړه دې کلي کله بل کلي یو طالب ته ځره ما طالبان ته ویلي چې د طالبان چې دلته لږ ورسره ما د طالبان ته ویل دغه جناس مال که مجره د دغه لپاره وکړل چې وچې یې کوي ګناهګاره یاست دا مثلا درته ذکر کوم بعض طالبانو ملایان زیرې کوي وچې یې خرڅوي په دا ګناهګاره دي نه دي ورته روا ما دغه طالبان د جناز چې ورته ویلي مې دي د روژې مخکې مال په دې مغاړې بندېږي ګناهګاره کېږدي که مجرې د دې لپاره کولې چې د مسلمان د کوره یې راوباسي چې وچه کړي دا بیا ګناه ده بعضې طالبان موږ وینو یا ملایان دا قصې کوي دا بیا ګناه ده او چې د ځان لپاره کړي د خوراک لپاره کړي د وچولو لپاره نه وي ستا بهترین خیر و صدقه بیا په دغه ځای کې ده الله تعالی دې موږ تاسو ته توفیق راکړي الله العالمین دې زموږ تاسو مال اولاد زندګي ټوله د خدای د دین لپاره مصرف دا یو دقیقه چې د الله تعالی د دین لپاره مصرف کړ دغه ستا لپاره غنیمت دی دغه یوه روپۍ چې د الله تعالی د دین لپاره مصرف کړ دغه غنیمت دی دا د هغه نور چې ولاړله بې ځایه ولاړله هغه ستا سره حساب کېږي ستا لپاره عذاب دی الله دې موږ ځینې وساتي اللهم هل بلغت وما علينا